د اختر درې ورځو پر مهال د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې چاودنې، بریدونه او د اوربند نقض د بېلابېلو خلکو غبرګونونه راپارولي دي. د اختر د درې ورځو پر مهال د کابل ښار شکردرې په یوه جومات کې چاودنې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل. همداراز په کندوز، تخار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم چاودنې او بریدونه وشول چې ګڼ شمېر ملکي خلک پکې شهیدان شول. ولسمشر محمد اشرف غني وایي که طالبان اوربند ونه کړي او جګړې ته دوام ورکړي، د هیواد په هره سیمه کې به یې وځپي او خپلې وینې تر وروستۍ څاڅکي له وطن او خلکو دفاع کوي. د ملي امنیت شورا ویان ډاکټر حمدالله محبیا طالب مشران ته خطاب کې ویلي لا قدرت طلبۍ او حرص لاس واخلئ او د هیوادوالو له وژنو امتیاز مه اخلئ. ما پیغام هماغه ګروپ ته دی چې د خپل قدرت طلبۍ او د حرص نه لاس واخلئ. دا دشمن تا سره صادق نه دی. مشران خو به یو څو روپیو دپاره خپل ځان هم خرڅ کړي او کورونه هم خرڅ کړي دي، هغه به جدا په خپل ځای باندې. مګم هغه افغانان چې په افغانستان یې زړه خوږېږي او فکر کوي او غولول شوي دي چې دا جهاد دی، زما پیغام هغوی ته دی چې ته خپل دشمن ډېر ښه پېژنې. د مشرانو د حرص قرباني کېږم، کنې په تاریخ کې به مو هماغه رقم چې د شاه شجاع ځای دی هماغه رقم به بیا ستاسو هم وي او هیڅ به هم کولی نه شئ. د چارو یو شمېر کارپوهان هم د اختر د ورځو پر مهال د چاودنو او بریدونو د یادولو سره وایي چې دا کړنې پر اوربند د خلکو باور کموي او بیا اوربند نقض شوی نه وای. دوی وایي وسلوالې ډلې باید پر دې پوه شي چې د افغانانو د وژلو څخه ورته د سولې په خبرو کې امتیاز نشي ورکول کېدی. د دغې اوربند د موادو د تطبیق په خاطر الزامیت ښکاره سوی نه و، یعنې نشته نه و چې لاسلیک سوی نه و چې طرفین په جریان د اوربند کې کوم مکلفتونه او کوم مسئولیتونه لري. نو بنان دغسې اوربند داسې موقت اوربند همیشه په هره نقطه دنیا کې شکننده وي تر هغه پورې چې د اوربند د امضا یا لاستیک په وخت کې دریم قوت وجود نه لري، هغه قوت چې دواړو طرفو باندې تاثیر گذار وي. د چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي د روژې مبارکې میاشتې پر مهال د افغانانو د قتل عام څخه وروسته د اوربند اعلان د خلکو احساساتو سره لوبي کول وو. طالب اورپکې دی د امتیاز او د قدرت لاسته راوړلو په خاطر د افغان وژنې ته باید د پیټکۍ کیدي او د افغانانو د افغانستان د راتلونکي دپاره د یو دایمي اوربند ته لاره هواره کړي چې تر څو په خپلو منځونو کې د مذاکراتو د لارې دغه 100 کلنه جګړه چې روانه ده دې ته د پیټکۍ کېښودل شي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ شمېر خلکو د اختر درې ورځو پر مهال د چاودنو او بریدونو د غندلو سره لیکلي چې د اوربند نقض سره افغانانو د یو سوله ییز اختر د لمانځلو چانس له لاسه ورکړ. دوی زیاته کړې که طالبان رښتیا هم د افغانانو هوساینه غواړي باید دایمي اوربند وکړي.